أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. الشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. سورة البقرة ددي سورة نم دي ددينا مخي سورة تير شو سورة الفاتحة او اغمكي سورته او دلتا ورپسې دویم نمبر کې چې کوم دی نو دا سورة البقره دی، دا مدنی سورت دی. نو په مکی سورتونو کې سوي او په مدنی سورتونو کې سوي. دا خو مې درته ویلو چې مکی سورت کم سورت ته وایي، دا هغې ته وایي چې نبی علیه السلام مبارک باندې کم سورتونه د هجرت د مدینې منورې نه مخکې نازل شوي هغې ته مکی وایي. دا خو م یادو که نه. او کم سورتونه پې چې د هجرت د مدینې منورې نه پس نازل شوي دي هغې ته مدني وایي، که هغه په هر ځای کې نازل شوي هغې ته مدني سورتونه وایي. مکی سورتونو کې عام طور باندې چونکې نبی علیه السلام خو چې مکه معظمه کې نو مقابل کې صرف مشرکان بت پرستو، نو مکی سورتونو کې د عقیدې ذکر وي. او په مکی سورتونو کې دوه څیزونه ذکر کېږي اکثر، یو اعتقادیات او بل اخلاقیات. عقاید به څنګه ساتي، الله باندې به څنګه ایمان ساتي، رسالت د نبی علیه السلام، د قیامت د ورځې، جنت جهنم، دا ټول تفصیلات. لکه دا اوس مکی صورت تیر شو تاسو ته سوره فاتحه، هغې کې د الله ذکر و چې دا رب د عالمینو دی، رحمان رحیم دی، د قیامت د ورځې ذکر و، دا هم عقیدې دي. عبادت به خاص الله لره کې، حقیقي امداد به خاص الله نه غواړي، دا هم عقیدې دي. صراط مستقیم بیانو، دا ټول د عقایدو بیانو پکې. په مکی صورتونو کې د عقیدو بیان ډیر وي. او مدني صورتونو کې چونکې نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی نو بیا یو اسلامي ریاست منځته راغی، یو اسلامي حکومت راغی، نو نظام د مملکت او د مسلمانانو جون به څنګه تیریږي، دې کې به عبادت څنګه کوي، معاملات به څنګه کوي، غم خادي به څنګه کوي، ناسته پاسته به څنګه کوي، یو بل سره تعلقات، د کافرو سره تعلقات، د ګاونډیانو سره، د خپلوانو سره، دا ټول تفصیلات په مدني صورتونو کې وي. هلته دې ته ضرورت و. خبره پوه شوې؟ نو دا سورة البقره مدني صورت دی. او سورة البقره دا نومې چې دی نو بقره په عربی کې غوا ته ویل کېږي. نو سورة البقره دی باندې دا نوم ځکه ږدلی شوی دی چې په دې کې د بني اسرائیلو د غوا هغه قصه ده چې بني اسرائیلو کې کله مړی شو، موسی علیه السلام ته وی مونږ کې دا کس چا وژلی دی، هغه الله ته سوال وکړو نږدې را روان دي، الله ورته دې ته وویل چې غوا لاله کړي. نو بس چې غوا لاله کړې وه هغه غوا چې لاله کړې کار به ټیک شوی و. هغې لکه داسې مشروطي شان وکړه، وی څنګه غوا ځوانه که بوډۍ؟ نو الله ورته ځوان. بیا وی چې نه چې نوره څنګه یي؟ نو چې ځوانه یې لاله کړې وه بیا هم کار سم شوی و. چې نوره وی څنګه یي؟ نو وایي دا به نه زړی او نه به ډېره ځوانې او نه به پټي قول به کوي او وی رنګ به یې څنګه یي؟ وی رنګ به یې تک زیړي او چې ورته ګورې د سرو زرو په شان په سترګو به خلی. ځان ته یې کار سخت کړ،
هغه بیا ډېر په مشکل را پیدا کړه په خپل ځای کې بیان وکړو دا چونکې یو اهمه خبره و په دې کې نو د ټول سورت نوم الله سورة البقره کې ښود د قرآن عظیم الشان څومره سورتونه چې دي نو دې کې خو مختلف خبرې د هر خبرې نوم خو سورت ته نشو ږدلی کېدي نو بس د یوې یې ږدلی دغه رنګې سورې بقره د قرآن عظیم الشان د ټولو نه اوږد سورت دی په دې کې ډېر احکام ذکر دي ډېرې خبرې پکې ذکر دي د ټولو نوم یې خو پرې نشو ږدلی ځکه کم نوم ورته سړي اخیسته او کم به یې یادو نو بس یو نوم ورته الله کېښوده دا نومونه د الله د طرفه راغلي دي دا سورة البقره او سورة الفاتحه دا کم نومونه چې د کم سورتونو دي نو بعضی احادیثو کې راځي چې دې ته به سورة البقره نه وي بلکې داسې به وي چې هغه سورت چې د غوا ذکر دی پکې داسې به وي داسې به نه وي چې سورة البقره او حالانکې نبی علیه السلام خپله په ډېرو صحیحو احادیثو کې راځي دې ته سورة البقره ویلي دي نو دواړو احادیثو باندې به عمل داسې راځي چې اول کې منع راغلی وه چې سورة البقره ورته مه وایه ځکه چې مشرکانو په بیا ټوکې کولې وګوره د سورت نوم یې د غوا په نوم ږدلی دی او چې کله اسلام خور شو د خلکو عظمت د اسلام په زړه کې راغی او د قرآن عظمت او لویوالي او نورې په ډه کې راغی او دې ته بیا د ادب په نظر کتل نو بیا ورته نبي علیه السلام سورة البقره ویلي دي نو اوس به ورته سورة البقره وي همدا نوم دی دا ورته نبي علیه السلام مبارک ویلي دي او دا د الله د طرفه دا سورت چې دی په دې کې مفسرین لیکلي تفسیر قرطبی او ابن کثیر چې زر احکام د شریعت په دې کې دي او زر پکې نهي دي یعنی چې دا کارونه به نه کوي او زر پکې خبرونه دي او د قرآن عظیم الشان د ټول نه اوږد صورت دا دی نبی علیه السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ اول دا صورت په نازل شوی دی او څو کاله کې نو دې صورت کې ډېر کمالات او ډېر احکام د شریعت پراته دي د دې وجه نه دې ته فسطاط القرآن وایي یعنې خلاصه د قرآن عظیم الشان ټول قرآن عظیم الشان کې چې څه دي اول سورة فاتحه کې مختصر ذکر دي او دې کې د هغې نه لږ تفصیل سره ذکر دي بیا او دې کې دومره احکام پراته دي چې حضرت عمر رضی الله عنه مبارک به په 12 کالو کې سورة بقره د دې احکامو سره یاده کړې وه په 12 کالو کې سورة بقره سره یاده کړې وه چې یاد یې کړه نو بیا وکاله هلکه دا خو د الله لوی فضل فرما او زوی چې کوم عبدالله نوم رضی الله عنه هغه په 8 کالو کې یاده کړې وه تفسیر قرطبی چې کوم داسې صرف ټکي نه دې کې چې دا کم معناګانې او تفسیرونه او حکمتونه او مسلې پرتې دي ټولو سره یو ځای په 12 کالو کې یاده کړې وه نو اوس هغه ته خو ډېر معلومات دي چې موږ ته خو هغومره نشته که ځکه خو نبي علیه السلام مبارک نه زده کړي وو نو په دې کې دومره احکام پراته دي په دې صورت کې ځان له د دې صورت هم خپل ډېر فضایل دي ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو خپلو کورونو نه قبرونه مه جوړوئ سورې بقره پکې وایئ ځکه سورې بقره چې کوم کور کې وویلی شي هغې نه شیطان تښتي سورې بقرې تلاوت پکې کوئ او بل حدیث مبارک کې راځي د صحیح مسلم چې کله د قیامت ورځ شي او هغه خلک راوستلی شي چې قرآن عظیم الشان ویلی دي او عمل پې کړی دي نو سورة بقره او سورة آل عمران دې پسې چې کوم صورت دي دا دواړه صورتونه به د مخکې رواني په داسې شکل کې لکه بره چې په اسمان کې وریځ راښکته شوي یا د مرغو قطارونه په سړي رواني یا د باندې څه داسې یو بل څیز سورې کړي وي داسې صورتونو کې به رواني د دغې کس نه مخکې څوک چې د قرآن تلاوت ډېر کوي او سورة بقره او سورة آل عمران به د الله تعالی په وړاندې د دغې کس باره کې بحث به الله سره کوي او شفاعت او سفارش به د دې کوي تر دې چې وی بخي کوي دا سورة بقره دې له به الله یو شکل ورکړي داسې یو وجود به ورکړي او سورة آل عمران دومره فضیلت دي او دین علاوه نبی علیه السلام مبارک یو ځل ناستو دا هم صحیح روایت کې راځي سنن نسائی جبریل علیه السلام هم ناستو یو درز او شو درز دا حدیث مې درته سورة فاتحه کې ویلی و چې یو درز وشو
نبی علیه السلام مبارک وی دا درس څنګه وشو جبرئیل علیہ السلام ورته دا د اسمان یو دسه دروازه کولاو شو چې مخکې نه وکولاو شوی او بیا به هم نه کولاویږي بس دا یو ځل کولاو شو او په دې باندې د الله یو فرشته راکوزیږي چې دا مخکې راکوزه شوی نه ده چاله او نه به وروستو راکوزه شي تاله اوس راځي چې هغه فرشته راغله نبی علیه السلام مبارک ته ووی چې دوه داسې نوره د تا ته مبارکې دوه نوره چې هغه نه مخکې چاته ورکړی شوي دي او نه به وروسته چاته ورکړي شي نبی علیه السلام مبارک وی دا څه شی دي وی سوره فاتحه او د سوره بقره اخري دوه آیاتونه آمن الرسول چې ورته ووایو دا قبر ته چې ویل کېږي آمن الرسول دا دوه آیاتونه وی دا دوه نورونه دي چې الله تعالی درکړي دي او زه چې په کومه لاره راغلی م او په کومه دروازه نه په دغه لاره څوک راغلي دي او نه زه لاندې راغلی یم چېرته او نه دغه دروازه کولاو شوې ده دا صرف تا دپاره راغلم او الله راته وایي چې دا زیري دله ورکړه او نبی علیه السلام مبارک بله موقع باندې فرمایلي چې دا الله تعالی د خپل عرش نه لاندې یو خزانه ده د هغې نه الله تعالی ما ته رایستي دي او په ما نازل کړي دي سوره فاتحه او د دې سورت د سوره بقره اخري دوه آیاتونه او دغه رنګې د دې د آخري دوه آیاتونه چې دي چې دا څوک ماسخوتن ووایي نبی علیه السلام فرمایي ماسخوتن چې دا ووایي وی ټولې شپې د عبادت په ځای دا کار کوي لکه دومره ثواب الله بنده ته ورکوي امن الرسول هم پېژنده آیات کړه او په دې کې یو بل آیات دي چې تاسو ورته آیت الکرسی وایي الله لا اله الا هو الحي القیوم هم په دې کې دي سوره بقره کې د درېمې سپارې سر کې دي کنه د درېمې سپارې سر کې دي نو دا سوره بقره درېمه سپاره کې ختمي نو دغه داسې یو صورت دی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې هر مونځ نه پس دا وایي د ده د جنت منځ کې به رکاوټ صرف مرګي مرګ چې مړ شي الله به جنت ته بوځي او همدغه رنګې دغه آیت الکرسی چې د دې باره کې د نبی علیه السلام مبارک صحابي دی ابی ابن کعب رضی الله عنه د هغه نه نبی علیه السلام مبارک تپوس کوي صحیح مسلم روایت دی چې ابو المنذر په قرآن عظیم الشان کې د ټولو نه غټ آیات کم یو دی لوی آیات عظیم نو ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت الکرسی ده چې دا جواب مې ورکړو نبی علیہ السلام مبارک د خوشاله نه مال دي سینه کې ډب راکړه چې مبارک دې شه دا علم دی مبارک شه چې تا ته دا پته وا آیت الکرسی نو د دې فضایل ډېر زیات دي سوره بقره او د قرآن عظیم الشان د ټولو نه آخري آیات چې په نبی علیه السلام نازل شوی دي 281 نمبر آیات دی د دې سورة بقره واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله په قرآن عظیم الشان کې د ټولو نه آخري آیات الله نبی علیه السلام باندې دقه نازل کړی و هم په دې کې او هغه نبی علیه السلام چې حج له تللی و چې هغې نه 2-3 میاشتې پس مبارک وفات شو په هغه حج په موقع څه د پاسه لږ صحابه موجود یو لږ او نبی علیه السلام د غټ اختر په ورځ باندې په دقه آیات نازل شو واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله 281 نمبر آیات دی د دې صورت هم په دې کې دی نو دغه رنګې د دې هغه فضایل ډېر زیات دي په احادیثو کې ډېر زیات دي او دې کې احکام هم ډېر زیات دي ځکه نبی علیه السلام فرمایي د هر یو سیز یو بره طرف او اوچت او عالی طرف لکه څنګه چې د اوښ قب اوچتي داسې د هر یو سیز هم یو اوچت سیز ځای طرف وي د قرآن عظیم الشان هغه اوچت طرف سوره بقره ده په دې کې دومره ډېر احکام دي د شریعت چې دومره د قرآن په بل صورت کې نشته لکه د ټولو نه اوږد صورت د قرآن عظیم الشان دا دی لکه د قرآن عظیم الشان د ټولو نه وړوکي صورت دا کم یو دی تاسو ته معلوم دی چاته انا اعطیناک الکوثر د ټولو نه وړوکي صورت دا دی او د ټولو نه لوی صورت پکې دا دی سوره بقره ده
نو د دې فضیلت ډېر زیات دی. نبی علیه السلام مبارک باندې دا په څو کالو کې نازل شوی دی. لږ لږ په یو ځل داسې نه دی نازل شوی، په څو کلونو کې نازل شوی دی او دا مدني صورت دی. نو په دې کې احکام د شریعت ډېر دي، فضایل ډېر زیات دي. او بل دا دی چې د آمن الرسول کوم دی نو دا قبر کې ویل کېږي چې مړی وشي نو د قبر خپو د آمن الرسول ویل کېږي او سر ته د سورې بقرې اول ویل کېږي. د قبر سر ته د سورې بقرې د اول ویل کېږي ته مفلحون پورې، او خپو ته د دې صورت اخري دوه آیاتونه ویل کېږي. دا قرآن عظیم الشان کې خو ډېر صورتونه دي چې د مړي خپو سر ته دا ویل کېږي. دا مسنون طریقه ده د نبی علیه السلام صحابي خپل زوی ته دا وصیت کوي چې زه وفات شم نو ما کله قبر تیار شي نو سر ته مې د سورې بقرې اول آیاتونه او خپو ته مې د سورې بقرې اخري آیاتونه اولونه. د دې فضیلت دی که نه، د دې څه بهتري شته خو د ځانه دا نه وي، خو د نبي علیه السلام مبارک نه اورېدلي. نو دغلته هم دا ویلې کېږي. نو دا اخري او ړومبي آیاتونه د دې دا بیا ټولو کې فضیلت لري، چې په دې کې دننه کم په درېیمه سپاره کې سر کې آیت الکرسي ده، د هغې فضیلت هم ډېر زیات. لکه د نبي علیه السلام مبارک صحابي دی ابو هريره رضی الله عنه، دی وی زه نبی علیه السلام مبارک د بیت المال په غلې باندې چوکیدار مقرر کړم چې دینه سو غلاونه کې ته په چوکیداری کوه. وی زه په ولاړو ما په د شپې مې وکړه چې یو سړی راغی او بوجۍ ورسره ده، د دغې غلې نه زر زر دا بوجۍ ډکوي. وی بس ورمنډه مې کړه، کلک مې د مټه ونیول. وی ما ورته چې تا زه نبي علیه السلام له بوژم. وی هغه راته وی چې ډېر غریبي ما بال بچ مې ډېر دي او اوږي دي، بس ما پرېږده بیا به نه راځم. ما یې نه به راځي وي نه به راځم، کلکه وعده مې را سره وکړه. وی پرې مې ښود. وی چې سهار شو نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د علم نظار شم نو داسې علم الله ورکړی و. وی راته وی چې ابو هریره هغه بیګاني قیدي سره دې څه وکړل؟ ما خو ورته ویلي نو، ما ورته ویلي نو رانه خپله تپوس وکړه چې بیګا دې قیدي سره څه وکړو؟ خلک وایي نبي علیه السلام ته وی پته نی د خپل پیغمبر باره کې دومره کمزور او بیکاره خبره کول. دا خبره خو د شپې شوې وه، دا د غیبو خبره نه وه. نبي علیه السلام ته خو هغه نه ویلي. بیګاني قیدي سره دې څه وکړل؟ وی ما ورته د الله رسول ډېر فریاد راته وکړو چې ډېر غریب یم او بچي مې نار دي او راغلی یم دا وړم. وی ما ته یې وی چې دروغ یې درته ویلي او بېګاله به بیا راځي. دا مو ورته پته وه چې راځي به بېګاله به بیا راځي. وی بله شپه باندې بس برابر ورته ناست وم چې نن خو به رانه بچ کېږي. په بله شپه مې سړی بیا ولیده چې بوجۍ ورسره ده او د بیت المال هغه د فقیرانو مسکینانو کم غله چې د هغې ته لګیا دی او ډکوي. وی کلک مې ټینګ کړم چې نن خو رانه بچ کېږي. بېګا دې ما ته وی چې بیا به نه راځم، نن بیا رالي. وی ډېر فریاد یې راته وکړو چې بس ډېره مجبوري مې وه رالمه، بس نن مې پرېږده بیا به نه راځم. وی ما چې قسم قرآن وکړه، ښه کلک کلک قسمونه مې ترې واغوښتل، کلکې وعدې چې بیا به نه راځي. زړه مې پرې وسوځېده، وی پرې مې ښول. وی سحر رانه نبی علیه السلام مبارک بیا تپوس وکړو چې قیدي بیګا راغلی و څه دې ورسره وکړو؟ ما وی د الله رسول زړه مې خفه شو ځکه بیا راته ډېر فریاد وکړو. وی ما ته یې وی چې دروغ یې درته ویلي دي او بیګا به بیا راځي. وی ما چې نن خو رانه نه خلاصېږي، زه خو چې بیګا په دې درېیمه شپه راغی که نه وی دله غلې ته لاس کوم ما کلک ونیو. ما چې بس نن ګیرې نن به دې خامخا بوژم. مې ډېر فریادونه وکړو، ما چې هېڅ سم نه چلېږي. هره شپه ته ما ته وې چې نه به راځم او بیا راځي، نن به دې بوژم. وی چې هغه پوه شو چې پرېږدي مې نه او بوځي مې. وی راته وی چې تا ته زه یو وظیفه ښیم دا واله ما پرېږده. وی ما چې د څه وظیفه؟ وی راته چې داسې وظیفه درته ښیم چې ته دا وکړي نر او ښځې شیطانانو کې به درته یو هم نه رانږدې کېږي، او که ماسخوتن دې وکړه نو ساره پورې به شیطان د حملو نه بچي، او که سهار دې وکړه نو ماښامه پورې به بچي. وی ما هم وی چې دا غیبتي وظیفه ده. وی ما چې زه وښیه راته. وی راته وی چې کله ته بسترې ته لاړ شې او سمدې نو آیت الکرسي به ووایې. چې آیت الکرسي ووایې
الله به یو فرشته د حفاظت دپاره مقرر کړي سهار پورې به تا د شیطان نه بچ ساتي شیطان د حملو نه وایي ما چې زه صحیح ده نو بس پرې مې خو د بیا خو به نه راځي وي نه بس بیا نه راځم لاړ سړی وایي چې سهار شو نبي علیه السلام مبارک راته بیا ووایي چې قیدي سره د بېګا څه وکړو وایي ما وایي د الله رسوله راوسته مې کلک مې نیولې وو خو راته یې داسې یې وظیفه وخوړه د هغه خیال ده چې په دې باندې به ده د شیطانه بچ شي نو ما یې زه د فایدې څیز دی نو بس پرې مې ښوده وایي نبي علیه السلام مبارک راته وایي چې سړی خو ډېر دروغجن دی وظیفه یې درته رښتیا ښودلې ده سړی ډېر دروغجن دی خو وظیفه یې درته رښتیا ښودلې ده وایي راته یې وایي چې تا ته پته لګي چې دا 3 شپې د چا سره میلاوې دي وایي ما ورته چې نه الله رسول ته ښه پته ده وایي چې دا شیطان و شیطان دا څوک و څنګه ویښ شوی چې دا ټکې مو واورېده دا شیطان د دې نه څو خبرې د دې حدیث نه معلومېږي یو دې د نبي علیه السلام علم معلومېږي چې هغه الله تعالی په داسې څیزونو علم ورکړو چې موږ ته نه ښکاري او موږ ته نه یو خبر او همدغه رنګې دې نه دا معلومېږي چې شیطان زموږ غلو کې او زموږ دې خوراکونو کې ګوتې ګورې وایي دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایلي دي چې کله تاسو سملی دروازې بندې کې بسم الله پی وای شیطان نشي کولاولی لوغي پټ کا بسم الله پی وای شیطان د سر نشي پورته کولی ځکه شیطان هغه لوغي کې کوته وای چې هغه ولو او کوم لوغي چې داسې پراتی په سم باندې وي دا الټه کې ځکه الټه لوغي هغه نشي روچتولی او چې په دې ټولو سيزونو باندې داسې کې بسم الله پی وای نو د سر هغه ګوته نشي وروړي نو دی وجنه دا بسم الله کمالات خو درته مخکې ویلي وو کنه نو غرض مې په دې کې چې دغه آیت الکرسی په دې صورت کې ده سوره بقره کې نو په دې سوره بقره کې فضایل ډېر زیات شو ډېر زیات شو پکې اوس ته به وایې مونږ یو نظر آیت الکرسی ووایو بیا هم شیطان دوکه کوي نو دا د نفس نقصان تا خپل نفس په ګناهونو داسې اخته کړي چې شیطان نه خو بچ شي خو نفس نه بل څوک بچ کړي دا نفس دومره خطرناک څیز دی چې دا شیطان هم نفس دوکه کړی دی چې الله تعالی شیطان ته وی فرشتو ته وی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ټولو فرشتو کدو نه کړه ولې ونه کړه بیا الله ته ویلو وي ځکه مو نه کړه چې دې د خټې نه پیدا کړی زه د اور نه پیدا کړی او خټه خو هغې کې تیاره وي او په اور کې خو رڼا وي زه د نه بهتر یم زه درته ولې سجده کوم دا اوس دې نفس دوکه کوي هغه خو 6 لکه کاله عبادت کړی خو د عبادت په وجه د فرشتو په ډله کې شمېر شوی قرآن سوران که نفس نو تا باندې هلته ځکه اثر نه کوي چې نفس د خپل ګناهونو به دومره عادت کړی دی چې شیطان نه خو بد شي خو هغه به درته لګیږي که نه نو درته کله یو ګناه مخې ته کوي کله بله او کله بله اوس خو نن سبا خو درېیم شیطان هم راغلی دی درېیم شیطان پېژنې شاباس دا پېژنې ده ښه ده خو ځان ته ګورې ونه ساتې ښه درېیم شیطان دا دی چې دې شیطان د نفس او د شیطان بس کار وندا کوي هغه ته ضرورت نشته بس دا سیزی چې په ساینسدان باندې جوړ کړو بس دې جوړ کړو شیطان اوس بیغامه ناست دی بس ادمه دی ځکه دی هغه کار کوي پس دا دې کولو کنو په دې کې دنه دومره شیاطین دي دومره پسونه شیطانان دي چې وبه هم نشمیر او ځان به اخلاص هم نه کی او ته چې ماسوتن سملین نو دغه شیطان د لاس کې نیولې او دې سره ود شي سار جواب دنه لاړ شي او مغه سيزونه خوب کې بیا ویني دې وجنه پرې دې خو اسیم دا موبایل نه اسیم نه پرې دې که زه درته وایم چې د خدای د قرآن خاطرو کې نو نه پرې دې دا دې موږ سره پروت دی اوس موږ په الحمدلله ښه کارونه کوو اوس هم پې ریکارډ شروع دی او نور دا ګروپونه پې د دارالافتا او نور دا ښه مسلې پې کوو الحمدلله موږ ته ښه کار دی ور سړی خو دې دا نشي غشتی کړه نو پرې دې اسیم نه خو زه چې نه پرېږدی نو د ماسخوتن مونځ نه پسې بلکل مې استعمالوي او سحر مونځ نه پسې بلکل مې استعمالوي چې استعمالوي خیر دی د ورځې بیا استعمالوي ځکه یو سار ډېر د برکت ټیم نبي علیه السلام فرمایي زما د امت خیر او برکت د سحر کې دی هغه د نه په دې ځای شي چې ته کولاوي نو اول په دې باندې سترګې کولاو او ماسخوتن مونځ نه پس حدیث شریف کې راغلی چې څوک د ماسخوتن مونځ د ماسخوتن جمع وکړله او د هېڅ نیکي ونه کړله وده شو او د سار جمع لرا پاسې ده د سار ملزم په جمع کو د ماسخوتن ملزم په جمع کو منځ کې پکې اړو نیکي کړې نه ده اړو تهجد لم پانه سي ده نو یې داسې ده لکه ټوله شپه چې د عبادت ته ولاړې دا حدیث کې راځي ځکه ولې
که د ګناه ونه کړله که نیکي ونه کړه نو ګناه خو یې ونه کړله که نه نو دې وجې نه دغې باندې عمل وکړئ او د شیاطینو نه ځان وساتئ سورې بقره په کور کې ډېر تلاوت کوئ آیت الکرسي ډېره وایئ سورې فلق سورې ناس اعوذ بالله ډېره وایئ انشاءالله دغې نه به محفوظ یې نن دپاره به دومره کافي وي ښه اللهم صل علی